آغا مبارک هستی چې د اولیاء سردار دی او داغه مبارک په صوالح باندې داغه د ژوند په حالاتو باندې دومره کتابونه لیکل شوي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه پس د هر چا نه زیات لیکل چې شوي دي هغه د قرآن پیر سے مبارک په زندګۍ باندې شوي دي. دومره ډېر تصانیف د خلکو په هغه باندې چې دومره د بل چا نشته په دې امت کې. هغه مبارک د هغه تذکره چې کېږي د هغه مبارک کرامات ذکر کېږي د هغه واقعات ذکر کېږي دا د دې لپاره چې زمونږ دغه مجلس د هغه په ذکر باندې منور شي د هغه مبارک هغه خوشبو د خپلو مشایخو په واسطه الله تعالی موږ ته نصیب کړي او د هغه مبارک فیض الله زمونږ نصیب کړي او د هغه مبارک په تعلیماتو باندې الله پاک موږ ته عمل نصیب کړي. حضرت قرآن پیر سے مبارک د هغه مبارک د ولادت د هغه د پیدایش بارکه کتابونو لیکلي دي. چا د رمضان اخیری ورځ لیکلې ده او چا لومړنۍ ورځ لیکلې ده. داسې ورځ چې د خلکو پکې شک وي چېرې دا نن به روژه وي او که روژه به نه. نو د هغه وخت یو بهترین عالم ښه بزرګ هغه ته خلکو رجوع وکړه چې مونږ څه وکړو نن روژه شته او که نشته. هغه بزرګ ورته وایي چې تاسو د سعادت له دغه کورنۍ معلومات وکړئ دلته یو ماشوم پیدا شوی دی تاسو تپوس وکړئ چې هغه ماشوم نن خوراک کړی دی او که نه دی کړی پیس کړي دی او که نه. دې خلکو معلومات وکړئ چې ستاسو دا ماشوم د نن خوراک کړی دی. کور نه ورته خبر میلاو شو چې نه د نن ټوله ورځ خوراک نه دی کړی. هغه بزرګ بیا وفرمایل وی خلکو نن روژه ده ښه نن د رمضان شریف میاشت ده میاشت شروع شوه یا د میاشتې اخري تاریخ دی خو روژه ده کوجه کوئ ما ځکه چې د خوراک نه دی کړی پی نه دي څکلي هغه وخت کې. او بیا د دغه مبارک د وروسته وخت کې بیا تپوس یو چې تاسو ته د خپل ولایت کله پته ولګېده چې تاسو ته خدای ولایت درکړی دی. نو حضرت قرآن پیر صاحب مبارک ورته وفرمیل چې زه ډېر وړوکی وم چې مدرسې ته به سبق دپاره تلم نو داسې اوازونه به مې اورېده چې د الله ولي ته ځای ورکوي د الله ولي ته ځای ورکوي. نو ما ته به دغه اوازونه ما به اورېده. بیا یو ورځ یو څاروی ځان سره پټي طرف ته روان کړی دی غویې مخکې کړی دی ډېر مبارک ورپسې روان دی چې پټي ته بوځو. هغه غویي ورته مخ راوګرځولو او ورته وایي ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت. قرآن پیر صاحب مبارک ته ګویا شو وی څنګه ګویا شو نو ته څنګه ګویا شوې ته خبرې څنګه کې الله ستا په ژبه کې طاقت اچولې او ته خبرې کې نو چې الله پاک وغواړي چې دا غویې دې خبرې وکړي نو بیا نشي کېدی ولې نشي کېدی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. په دې خلکو باندې به د خپل اندامونه بیا ګواهي ورکوي نو دوی به د خپلو اندامونو ته وایي دا تاسو زموږ خلاف ولې ګواهي ورکوئ نو دوی به ورته وایي چې مونږ خو ګویا کړو هغه ذات چې هر څیز ته ګویایي ورکړې ده. لاسونه به هم خبرې کوي او خپې به هم خبرې کوي او ځمکه به هم خبرې کوي هر شی به ګویا شي. نو دا ګویایي دا د الله په حکم باندې کېږي. د یو سړي به ژبه وي او د نطق طاقت به پکې خدای نه شوري او به خبرې نشي کولی. د دې څارویو ژبې نشته د غوا څومره غټه ژبه وي د میخې څومره لویه ژبه وي داسې ژبه چې پوره کټوۍ ته پخېږي خو په هغې کې د خبرو طاقت خدای نه دی اچولی. نو هغه غویي کې الله د خبرو طاقت واچولو مخې راوغرځولو او قرآن پیر صاحب مبارک ته وایي ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت. ته د دې کار دپاره نه پیدا کړی شوی او نه تا ته د دې حکم کړی شوی دی چې ته به غویې پټي ته بوځې او راولې د دې کار دپاره ته نه پیدا. حضرت قرآن پیر صاحب مبارک چې دا منظر وکتو کور ته رالو د کوټې چت ته وختو داسې چې وکتو نو عرفات میدان ورته الله تعالی ښکاره کړو د خپل علاقې نه او ګوري چې حاجیان روان دي قافلې روانې دي او عرفات ته خلک راغونډېږي راجمع کېږي په هغه میدان کې. بیا قرآن پیر صاحب مبارک خپلې والدې ته وایي چې زه د علم دپاره په سفر باندې ځم. والدې مبارکې ورته اجازت هم وکړو دعاګانې هم ورته وکړي
او بیا وی چې اتیا اشرفی را کرا پرتی دی سالویخ دا بل رور دی او دا سالویخ ستا رسی دغه به ته درکم خلاره باندې قسم قسم حالات پیښیږي ډاکوان ډاکې کوي اسې نغله د نه مال واخلي نو زه به ته دا پیسې کمیس کې لاندې وګنډم او یو نصیحت درته کوم وصیت چې بچیه ته به همیشه رښتیا وایې کوشش به دا کوې چې چرېم ته دروغ ونه وایې او بس الله ته د سپارم که خیر په آخرت کې بیا ملاقات کوو خپل والدې پیران پیر سے مبارک رخصت کو همدان ته ورسېد هغه ځای کې ډاکوان راوخته په قافلې باندې او د خلکو نه مالونه چې دي نو دا اخلي پیران پیر سے مبارک ته یو سړی رانږدې شو ځوانه سره شته پیران پیر سے بوله جواب کې څه وي رښتیا چې د مور خبره مني د شریعت خبره مني نو خو دغه به یې چې شته را سره نو پیران پیر سے مبارک ته چې ځوانه سره شته وایي او شته هغه چې وکړه جیبونه ولټول پای کې ورسره سلو هسې وایي چې را سره شته سره شته نو ادې روان شو بل راغلی ځوانه تا سره شته پیران پیر سے مبارک ورته فرمایي چې او شته را سره هغه مغه خپل حساب سره لټول کو سینو ته بل کس راځي هغه ته وشته را سره هغه خپل سردار ته بوتلو چې دا خو عجیبه نوجوان دی جیبونه مو ته لټول دي سره شته نه دی ما سره پیسې شته دي ځوانه وایي پیسې کم دی کې دي و دا د کمیس کې لاندې راته مور ګنډلې دي هغه خلک حیران شو چې دا خو عجیبه سړی دی چې غله په چا باندې راپاسي ډاکوان پرې راوخیږي نو دغه وخت کې خو خلک هغه ښکاره مالونه چې نو هغه وخت کې پټۍ را پټۍ بیا او دی هغه پټ مال ښکاره کوي موږ ورسره نه دي مونږ ته دی وشته را سره دا خو عجیبه غوندې ځوان دی او هغه چې بیا کله هغه اشرفی ولیدې چې او دغه د واقعي کمیس کې ګنډلي ورسره نو ورته وایي ځوانه دا تا ولې دا پټ مال ښکاره کو ښکاره مال خلک پټوي او ته پټ ښکاره کې حضرت پیران پیر سے مبارک هغه ته وفرمایل چې زه را رخصتېدم د کوره راوتم نو خپل مور راته دا وصیت کړی چې هر قسم حالات په انسان باندې راځي خو ته به زما د وصیت یاد ساتي چې دروغ به نه وي نو حضرت پیران پیر سے مبارک ورته وفرمایل چې ما ته د خپل مور هغه وصیت یاد دی او زه د خپل مور وصیت نشم غورځولی ما نه چې تاسو تپوس وکړو چې سره شته ما ته یو شته را سره وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وہ دلونه چې یو آواز روزي اخامخا اثر کوي وہ دا داسې مرغه دی چې وزر یې نشته او بیا هم پرواز کوي پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وزر یې نشته او بیا هم پرواز کولی شي نو دغه خبره د پیران پیر سے مبارک د زړه آوازو د صدق ویناوه نو دا هغه سړي په زړه باندې ولګېده چې زه د مور خبره نشم غورځولی دې ته د خدای مخلوق ویل کېږي چې د مور داسې قدر کوي د مور داسې احترام کوي او ادب کوي هغه وخت کې دا فلسفه نه جنګوي چې د مور خبره منم نو د څلوېښتو اشرفونه فارغېږم او په سفر روان یم طالبي به کوم بیا به څه کېږي نه د مور خبره وایي زه نه غورځوم اشرفی ځینو لاړې دي شي خو د مور خبره زه غورځولو ته نه پرېږدم نو د پیران پیر سے مبارک د هغه صدق او د مور د هغه خبرې هغه اثر دا وشو چې هغه سردار متاثره شو د ډاکوانو مشر باندې اثر وشو او ځان سره په سوچ کې پرېوتو چې ګوره دا د لږ عمر نوجوان دی 18 کاله تقریبا عمر دی او په دې عمر کې د سره د مور د وینا دومره قدر دی چې مور ورته ویلي دروغ به نه وی نو بس دروغ دی نه وي او مونږ ته الله تعالی حکم کړی دی چې پردی حق مه خورئ مونږ ته الله حکم کړی دی چې پردی حق به تاسو نه خورئ پردی مال باندې به قبضه نه کوئ او زه ګوره د خپل پروردګار حکم هغه زه غورځومه د خپل رب حکم چې د هغې زه پروا نه ساتم او دا د لږ عمر زلمی دی او د سره د خپل مور د وینا دومره قدر دی او زه د خدای د وینا قدر نه کومه نو سړی متاثره شو او په خپل اغلا او ډاکې باندې ملامته شو
او خپل کشرانو ډاکوانو ته وی دا د چا نه چې مال اغشته دي ټول کافرې ته واپس کړي هغه خلکو ټول مالونه چې ونه دا ډاکوانو خلکو ته رسول تعالی مسلم راغشتي هر حقدار خپل حق چې نو دا ملو شو او دې سړي وی بس ته زما توبه ده نه پس بل چرم ډاکاو نکم غلابونه کم بس زما توبه ده اکه شرانو ډاکوانو ورته وی چې څنګه ته په ډاکو کې په غلاګانو کې زمونږ لیډر یو زمونږ مشر وي اوس په توبه کې ته زمونږ سردار یې تا توبه وسته به زمونږ هم توبه ده مونږ هم که خیر بیا غلا نه کوو په دې حق به نه خورو نو د پیران پیر سے مبارک دا هغه اخلاص د برکته او د مور هغه وینا قدر یې کړی د هغې برکت نه ټولې کافرې ته خپل مال ملو شو او دا هغه ډاکوانو دا هغه ډاکون هم خلق محفوظ شو او دغه خلق هم د جرم نه خلاص شو او توبهګار شو دا د پیران پیر سے مبارک برکت او د حضرت پیران پیر سے مبارک دا هغه چې بیا بغداد شریف ته تشریف آوری شوی ده الته مبارک رسیدلی دی هغه ځای کې چې هغه کومې مجاهدې کړي دي کوم ریاضتونه یې کړي دي کومې سختې هغه مبارک تیرې کړي دي خوراکونه یې نه کول اوبه به ورته نه میلاوېدې وایي داسې به مراله ډېرې ورځې به تېرې شوې نو موږ به د دجلې دریاب خواته لاړو دجله په بغداد شریف کې په منځ کې تېر شوی دریاب دی او په هغې باندې ډېر پلونه تړلي شوي دي نو پیران پیر سے مبارک دربار ته چې ځې نو په سیند به پورې کېږي د پیران پیر سے مبارک دربار ته چې ځې نو په سیند به ورته راپورې کېږي دا یو نسبت دی چې د اولیاء کرامو د ډېرو دربارونه داسې دي چې ورته ځان رسوي نو په سیند به ورته ورپورې کېږي نو د حضرت پیران پیر سے مبارک دربار ته په سیند پورې کېږي هغه مبارک وفرمایل وایي چې خوراک مې ډېرې ورځې نو کړې نو ما وی چې زه د دریاب خواته لاړ شم کله کله د دریاب کې داسې څه خلکو پکې څه غورځولي وي داسې سبزیانې څوک کټ کوي چې کومې پاڼې داسې خرابې وي هغه ترې کټ کړي څه شی داسې کټ کړي او بیا هغه نور شي نو سم شی ځان ته پرېږدي هغه بېکاره شي نو هغه وغورځوي نو موږ وایي که داسې څه پاڼې راته څه شنې پاڼې میلو شو نو چې هغه وخورو بیا وایي چې زه لاړم نو په دغه خیال باندې ما نه مخکې شل پنځه ویشت کسان چې د دریاب په غاړه ګرځېده راګرځېده وایي ما وایي چې یاره که څه پاڼه ماڼه میلاوېږي شنه نو زما دا ګڼ ملګري دي شل پنځه ویشت کسان دي زه بس دغه د دی راټولي کې زه واپس رالم وایي داسې سختې پیران پیر سے مبارک تېرې کړي دي هغه مبارک ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړو ورته وفرمایل چې بچیه ته وعظ ولې نه کوې نصیحت ولې نه کوې خلکو ته علم دې وکړو اوس خو پکار دا دی چې قرآن او حدیث خلکو ته سړی بیان کړي علم خو دې دپاره نه چې به فلاني دارالعلوم فاضل صاحب یم سند راسره شته علم خو دې دپاره چې آیت چاته ووایه ترجمه وکړه حدیث شریف بیان کړه وعظ او نصیحت وکړه عامو خلک خو دې ته ګونګیان ښکارو نو عجبی به عربو ته څنګه بیان کوي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لاړه مبارک خپل پیران پیر سے مبارک ته ورکا او وګړه وته ورکا خپل لاړه مبارک وته و پیران پیر سے مبارک ته ورکا دینه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه تشریف راوړو هغه مبارک وته شپک پیری لاړه ورکا نو پیران پیر سے مبارک وته وایي چې وزره ولې پورا کوي ناغه مبارک وته فرمایل حضرت علی صاحب ويتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام د ادب د وجه نه ونه پورا کومه تا ته پیغمبر علیه السلام وګړه لاړه درکړه نو زه ته وګړه نه درکوم ما د ځکه شپږ زره درک